حمید حسن څنګه باید له نړیوال کرکټ لاس په سر شي، مبصر او د بالینګ کوچ شي. ډیره مهمه ویډیو لا ضروري تر پای ننداره کړئ. السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستړي مشئ. مخکې له دې چې پوره ویډیو وګورئ، که زموږ چینل سره نوي یو ځای شوي یاست، د مهربانۍ له مخې د پښتو ژبې د معلوماتو چټک چینل ملت پلس درسره همدا اوس سبسکرايب کړئ، ځکه موږ هره ورځ د کرکټ، سیاست، ساينس، ټکنالوژي او نورو جالبو معلوماتو له نړۍ تاسو خبرو. تېره ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټولو چټک توپ اچوونکي او نه هېرېدونکي ستوري حمید حسن 33مه کلیزه وه، چې له امله یې هغه ته افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوال شورا هم مبارکي ویلې وه. حمید حسن د افغانستان لپاره په خپل وخت کې تر ټولو بریالی توپ اچوونکی ثابت شوی، خو د ژورو ټپونو له امله هغه په مسلسله توګه د هیواد په ګټه ونه لوبېد، چې اوس هم د هغو ټپونو له کبله ځورېږي. حمید حسن په تېر نړیوال جام کې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو څخه استعفا ورکړه او د یو نه هېرېدونکي ستوري په نوم به تل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یادېږي. حمید حسن د یو ورځنیو لوبو د استعفا وروسته د 20 ورځو سیالیو په اړه خپله پرېکړه نه ده کړې، خو ښایي د افغانستان لپاره په راتلونکي اسیا جام او د 2020 کال 20 ورځ نړیوال جام کې هم ولوبېږي. حمید حسن د افغانستان لومړنی چټک توپ اچوونکی ثابت شوی دی چې تر ټولو تیزترینه د 145 سپیډ په سرعت سره توپ اچونه ترسره کوله. د حمید حسن د دغې کامیابې توپ اچونه سره اوس د افغانستان د کرکټ مبصرین، مینوال او خبریالان وایي چې هغه نشي کولی چې نور د ټپونو له امله په دوامداره توګه ولوبېږي، نو د دې پر ځای باید نور له 20 ورځو سیالیو هم لاس په سر شي. د کرکټ مینوالو، خبریالانو او مبصرینو پر وینا چې حمید حسن د خپل ځای نورو ځوانو چټکو توپ اچوونکو ته پرېږدي او هغه د په نړیواله کچه د افغانستان د کمنټیټر او روزونکي تشه راډکه کړي. د خبریالانو پر وینا حمید حسن د په دوه برخو کې کار وکړي. لومړی د تبصره کوونکي په توګه د په نړیواله کچه پاتې شي. دوهمه دنده د چټکو توپ اچوونکو د روزنې برخه ده، چې په دې سره به افغانستان چټک توپ اچوونکي پیدا کړي. د افغان خبریالانو او مبصرینو پر وینا په حمید حسن کې د دې دواړو دندو کولو وړتیاوې لیدل کېږي، چې په دې سره به د افغانستان تشه په نړیواله کچه راډکه کړي. موږ د نظر پوښتنې په توګه د یو شمېر خبریالانو نظرونه راټول کړل چې آیا حمید حسن د نور هم نړیوال کرکټ ته دوام ورکړي. ډېر ځوابونه مو داسې ترلاسه کړي دي چې ګواکې حمید حسن د نور د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي او له نړیوال کرکټ د لاس په سر شي، یا د روزونکي او یا د هم د کرکټ مبصر شي. یاد نظرونه دلته کټ مټ راخلو. په کابل کې د BBC خبریال خوشحال طیب وایي حمید حسن ښه لوبغاړی و، دا چې څو ځله سخت ټپي شوی، نو خپله به هم وغواړي چې خپل ځای ځوانانو ته ورکړي او د یو ښه کرکټر په توګه کولی شي انګریزي کمنټرۍ کې ونډه ولري، ځکه په افغانستان کې دا برخه تر ډیره کمزورې ده. په کندهار کې د یاران ویبپاڼې ورزشي خبریال صابر حمیدي وایي فکر نه کوم چې حمید حسن په ملي لوبډله کې د زیات عمر او د دوامداره ټپونو له امله نور ښه ولوبېږي. د ملي لوبډلې نور چټک توپ اچوونکي دي د ښاغلي حمید حسن د توپ اچونې څخه تجربه ترلاسه کړي او کرکټ بورډ یې ورته د تیزو توپ اچوونکو لپاره روزنه ور په غاړه کړي، ډېر به ښه شي. همداشان په پلازمینه کابل کې د شمشاد راډیو تلویزیون ورزشي خبریال صابر رحمي د حمید حسن په اړه وویل حمید حسن د افغانستان په کرکټ کې نه هېرېدونکی لوبغاړی دی، خو دا چې له ډېر وخت راهیسې د خپلو ټپونو له کبله نشي کولی په سمه توګه لوبه وکړي، نو ښه به دا وي چې اوس د خپلې توپ اچونې تجربې د ځوان لوبغاړو سره شریکې کړي. افغان کرکټ بورډ ته پکار ده چې نوموړی د توپ اچونې روزونکی وټاکي او حمید حسن دغه مسؤلیت د کرکټ د ښه راتلونکي لپاره په خوښۍ سره پر غاړه واخلي. کرکټ به ورته همدومره بس وي. په پلازمینه کابل کې بیا د ملي راډیو تلویزیون ورزشي خبریال خپلواک دریځ د حمید حسن په اړه خپل نظر داسې څرګندوي حمید حسن د افغانستان ځوانو توپ اچوونکو ته یوه الګو ده، دا نه تکرارېدونکی لوبغاړی دی. بدبختانه چې د پیښې د ټپي کېدو له کبله افغانستان ته تر ډېره ونه لوبېده. د حمید حالت ته په کتو فکر نه کوم که نور ملي لوبډلې ته راستون شي، حال دا چې تشه له ورایه په افغان ملي لوبډله کې ښکاري. په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله او ویانده ملاله میوند د حمید حسن په اړه وویل حمید حسن د افغانستان کرکټ په تاریخ کې یو نه تکرارېدونکی لوبغاړی دی. په لومړیو وختونو کې به افغان لوبډلې تر ډېره حمید د غوره توپ اچونې له امله لوبې ګټلې، خو د ټپي کېدو نه وروسته دا چې حمید ډېر وخت له کرکټه لرې پاتې شو، نو د ده په توپ اچونه یې هم اغېزه وکړه او اوس د پخوا په څېر توپ اچونه نشي ترسره کولی. زما له نظره که حمید حسن نور د توپ اچونې پر ځای په لوبه تبصره کولو باندې کار وکړي، نو هم به د حمید او هم به د افغانستان لپاره غوره وي او هغه تشه چې موږ اوس د نړۍ په کچه د تبصرې په برخه کې لرو د حمید له برکته به یې ډکه کړو. په ننګرهار کې د کرکټ مبصر او خبریال عبدالله سهاګ بیا د حمید حسن په اړه وویل حمید حسن د افغانستان د چټک یا فاست بالینګ یو نه تکرارېدونکی بالر و او دی
دا چې له تیرو څو کلونو پرلپسې د پښې ټپونو له امله وخت ناوخت له لوبډلې ناست دی او ځینې وخت په لوبه تبصره یې کمنټري هم کوي. نو اوسني وضعیت ته په کتو او دا چې افغان کرکټ یو مسلکي کمنټر او یو ښه د فاست بالینګ کورني کوچ او روزونکي ته ضرورت لري، نو حمید حسن یو ښه انتخاب دی. حمید حسن د له ټول کرکټ څخه استعفا ورکړي او د نورو بالرانو د روزنې ترڅنګ د کمنټري د ادامه ورکړي. په دې سره به د ځوانو فاست بالرانو د ټیم کې د ځای پیدا کېدو ترڅنګ افغانستان په نړیوالو لوبو کې د کمنټیټر او مبصر درلودونکي هم وي. د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال یار محمد پردیس هم د حمید حسن د راتلونکي په اړه غږېدلی دی او په افغان کرکټ بورډ یې نیوکه کړې چې ګواکې د هغه په درملنه کې په بشپړه توګه یې ناغېړي کړې. د کرکټ په ډګر کې چې مې له کله راهیسې د حمید حسن د یو فاست بالر نوم اورېدلی یا پېژندنه یې خدای شته د غرور احساس مې کړی دی. حمید حسن د افغان لوبډلې په تیزو توپ اچوونکو کې هغه لوبغاړی و چې په 3 وړه فارمیټونو یو ورځنیو 20 وریځو او ټیسټ سیالیو کې تر بل هر افغان لوبغاړي مخکښ و او ښه کارکردګي وړاندې کړې وه. له کله راهیسې چې د افغان لوبډلې دا تیز توپ اچوونکی ټپي شوی نو کلونه وشول چې د افغان لوبډلې د تیز بالینګ برخه ورسره بیخي زیاته کمزوري شوې او په نشته حساب ده. تیر 500 وریځه نړیوال جام کې خوشبختانه چې ټپي حمید حسن راښکاره شو. له ټپي ځان سره یې کلونه وروسته هغه بالینګ وکړ چې د کرکټ څارونکو فکر کاوه. حمید نه له لوبه ډراپ شوی او نه هم ټپي شوی دی. دا چې حمید حسن بیا کرکټ ته راوګرځي یا نه په اړه یې زه داسې نظر یم. بیخي روغه خبره وي چې د افغان لوبډلې ته یو سابقه دار فاست بالر چې یو نړیوال حیثیت لري که راوګرځي یوه لویه تشه به ډکه کړي. د فاست بالینګ برخه به راژوندۍ شي او له خپلو تجربو په استفادې به نور فاست بالران وروزي. د حمید حسن په درملنه کې افغان کرکټ بورډ 100 ځله په بېغورۍ تورنوم او وایم چې که په سم وخت د دې افغان لوبغاړي درملنه شوې وای نن به حمید حسن د فاست بالرانو په کتار کې داسې ځلیدی لکه اوس چې د سلو بالینګ راج له افغان راشد، نبي او مجیب سره دی. زه بیا هم له افغان کرکټ بورډ غواړم چې اوس هم د حمید حسن د کرکټ وخت لا تیر نه دی. که د درملنې غم وخوړل شي نو هم به د حمید حسن کرکټ وساتل شي او هم به ورسره د افغان کرکټ ملي لوبډلې د فاست بالینګ برخه پیاوړې شي. د یاران ویبپاڼې ورزشي خبریال مدثر دعوت بیا د حمید حسن په اړه وویل بې له شکه چې حمید حسن د افغانستان په کرکټ کې یو نه تکرارېدونکی تیز توپ اچوونکی دی او د ده د نه شتون تشه لا تر اوسه هم نه ده ډکه شوې. خو دا چې د نوموړي صحت او روغتیا د دې جوګه نه ده چې مؤثره توپ اچونه ترسره کړي نو ځکه اړتیا ده چې د حمید د تجربو څخه استفاده وشي او د روزونکي په حیث وګمارل شي. لوبډله کې د لوبغاړي په حیث لوبېدل اوس نه د افغان کرکټ او نه هم د ده په خیر ده. په وروستیو کې په ننګرهار کې بیا ورزشي خبریال قاسم هلال د حمید حسن په اړه وویل دا چې په ورو توپ اچوونکو کې تل زموږ سترګې راشد خان او مجيب الرحمن ته وړي همدا ډول مو په چټکو توپ اچوونکو کې حمید حسن ته ډیره تمه کېدله. خو اوس که د حمید حسن عمر او ټپونو ته په کتو سره هغه کرکټ پرېږدي نو په دې توګه د نوی مسؤلیت په غاړه واخلي او د افغانستان لپاره د په ځوانو چټکو توپ اچوونکو کې لټه وکړي څو د افغان لوبډلې دغه اوږدمهاله ستونزه نوره پای ته ورسیږي او د دغه ځوانو چټکو توپ اچوونکو سمه روزنه وکړي. د یادولو وړ ده چې چټک توپ اچوونکی حمید حسن په دې وروستیو کې د افغانستان د نړیوالو لوبو ترڅنګ په افغان غوره لیګ او شپږیزه لیګ کې هم د یو ښه مسلکي او کمنټیټر په توګه پاتې شوی دی. د ملت پلس قدرمنو کتونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل همدا اوس سبسکرايب کړئ. تر بیا مو په پاک او سپېڅلي لایزال راپسپارم.